السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. محترم مؤمن ورونو، د صحابه کرامو زړونه دا ډېر پاکو، تزکیه د نفس د هغوی ډېره وه، ایمان د هغوی قوي و، د ایمان د زیادت کوشش هغوی روزانه کوو. عبدالله بن مسعود نه نقل دی رضی الله عنه، زه چې کومه ورځ کې نیک عمل ونه کم او کومه ورځ کې زه یو دوه درې ټکي یاد نه کم، زه هغه ورځ د خپل ژوند نه شمېرم. او زموږ استاد چې د ورځې نه هفته تېره شي، میاشتې کلونه تېر شي، نه یو مسله پکې یاده کوو، نه په خپلو نیکیو کې ډېروالی راوړو، همدې کې مړه شو. پرون درس هم زموږ د همدې عنوان لاندې و چې صحابه کرام د دین مشران دي، د دوی د الله نه یره او د دوی ژړا. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. د ابي رجاء د نقل دی وی رأيت ابن عباس واسفل من عينيه مثل الشراك الباري من الدموع. وی ما عبدالله بن عباس ولید د سترګو لاندې چې دا دومره ژړاګانې چې کړې وي، د اوښکو داسې کرښې جوړې کړې وي لکه د څپلۍ د تسمه غوندې زړه چې زړه شي، داسې کرښې جوړې کړې وي. دومره یره او ژړا چې دې خلکو کې موجوده وه. او حدیثونه دا هم معلومیږي چې هغه سترګه ورته نه ځي چې د هغې سترګو نه اوښکه د الله د ویرې نه لاړه شي، دا سترګه بیا ورته نه ځي. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه مبارک راځي چې خطبه یې کوله په بصره کې، فذكر في خطبته النار، خطبه کې د اور تذکره وکړه، فبكى په ژړا شو حتی سقطت دموعه على المنبر، دومره وژړل چې د اوښکې منبر باندې راتوی شول. وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا، په هغه ورځ وی عامو خلکو ورسره وژړل. دا نرم زړونه، نرم زړونه، د اور یادولو سره ژړا، د قبر د تذکرې سره ژړا، د اخرت سختۍ چې ردیږي ژړا. او زموږ استاسې حالت د بیا ډېر جدا دی. یو بل روایت کې راځي چې دا روایت ابن ابي الدنيا نقل کړی دی. دا وایي چې مغیره بن صعب بن اخرم وایي هغه نقل د خپل پلار نه کوي، او وایي زه تلم د عبدالله بن مسعود سره بازار باندې، فمر بالحدادین، څه ینګرانو باندې هغه ورتېر شو، وقد اخرجوا حدیدة من النار، اور نه یې اوسپنه راایستلې وه. فقام ينظر الیه ویبکي، عبدالله بن مسعود ګوري چې د ینګرانو دا اوسپنه ونه راایستلې، ورته ګوري او جاړي ولا چې دا هغه اور دی چې زی په قرآن کریم کې دا خبره ذکر کوي چې دی اور نه ویریږي. فاتقوا النار فاتقوا النار، دغه اور نه ویریږي. کوم اور؟ هغه اور عدت للکافرین چې کافر له تیار دی. الله مسلمان له خطاب کوي چې ګوره دی اور نه ته ګوره ویریږي. ګوره معاذ بن جبل رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم یمن ته ولېږه، دعوت په خاطر باندې رخصتوي، نبی صلی الله علیه وسلم پورې لاړه. اخر کو د نبی صلی الله علیه وسلم وشیا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري، ورته وایي چې شاید ته ما سره نده کې بیا کال کې مخ نشي، شاید ته به راشي زما په جومات او قبر به تېر شي. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم پس د فراق یو ژړا وکړه، وایي ژړله چې داسې حالت به هم راځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم زموږ نه جدا کېږي. یا بس عجیب حالت دی. حسن بصری نه نقل دی
امام طبرانی دا روایت نقل کړی دی بل معجم الکبیر کې وایي کله چې معاذ ابن جبل هو وفات کېده نو ژړل یا خلکو له چې ولې ژاړي ما یبکي که څه دې ژړی هغه ویل چې والله ما ابکي جزاء من الموت داسې نه ژاړم چې زه مرګ نه یېره کوم ولا على الدنيا اخلفها نه دنیا پسې ژاړم چې دنیا ماشاءالله پرېښې ده ولکني سمعتو لیکن ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر نبی سلام کړي چې انما هما قبضتان فقبضة في النار وقبضة في الجنة فلا ادري من اي القبضتين اكون دا یو بل حدیث ته اشاره وکړه وې د جنت خلک هم چې دی یو موټه بلل تواجه موټه بدل تواجه و زه نه پیغام چې زه به کومه قبضه کې راځم څه خلک به د اور والا شي څه خلک به د جنت والا شي ما تخپل معلومات نشي چې زه په کوم طرف کې یو بل اثر کې راځي چې امام حاکم دا اثر نقل کړی دی سعد له وزلاړم د سلمان فارسی پښتنې ته لاړم چې لاړم شي هغه جړی سلمان فارسی جړی ورته چې ما یو کې یا ابا عبد الله ولې جړی ورته وای چې توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه وفات شوی دی توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى اصحابك حوض کې به سره مخامخ شي هغه ته ناراضي سلمان ورته وای اما اني لا ابكي جزاء من الموت زه د سند جاړم چې زمر نه ریږي ولا حرص على الدنيا پس چاړم ولكن رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد الینا موږ نه ولوز غستیو احدن حیا و میتا په ژوند او مرګ باندې دا ولوز موږ نه غستیو لتكن بل غت احدکم توخا سامان د یو کس څومره من الدنيا د دنیا مثل زاد الراکب یو مسافر چې څومره خوراک لګیږي دومره دی بس ډیره دنیا دی نه جمع کیږي دا کس وی یو حول هذه الاساوده زما شته ګوري دا وسیل د اسباب د بلخونه د ارسدي هغه وی فقال فانما حوله اجانه وجفنه ومدحرا او دغه سال څه شی دی یو ټپ شانته دی یو خانک دی روټه ده الله اکبر سلمان فارسی رضی الله دې ته جاړي چې زما کور ډیر شوی دی او کور چې درې شي نه دي درې لوخي دی وسایل دي چې لګان غوندې وسره د دې ته جاړي یو خانق غوندې وسره دی دې ته جاړي نن دور کې راشه د خلکو کورونو چوغوري وجري چوغوري مصارف چوغوري امکانات چوغوري 200 نفر وسل خلکو کورونو کې ساتي خو عبد الله بن مسعود او نور صحابه کرام ژوند متعلق د عبدالرحمن ابن عوف ژوند مخکې مونږ وولې په دې سلمان فارسی صحابي ډېر کمالات دي دا د 2.5 کال په عمر وفات شوی دی دغه صحابي د عمر ډېر دی د ملاقات د عیسی علیه السلام د حواری سره شوی دی او د نبی سره ملګری دا دومره د الله یریدونکو انسان د سلمان فارسی رضی الله عنه چې کله باران کېده د باران د اوبو د سکوسی پر نه ایستل د کور کې وکند ایستل و د باران اوبو جمع کېدل چې کله باران ودرېده بیا به د اغه نروسته د اوبر غسلو په لوخ کې به د باندې ایستلې چا ورته ویل چې به دې دروازې سره ولا پرې د کنه د عامي کوڅې ته راتا وکا و نه کنه به ګوندې له تکلیف رسېږي او مهمه دا د سړي سره د ګوندې سوچ او فکر او ما او تا اول ضرر ګوندې ترسو مونږ کوشش کو لار تنګ کو چې اری لارې نه کیږي چې فقط چې لار تنګ کو هر څوک دې کوشش کوي او دې حال زله کې هر څوک دې چې لار څنګه تنګ شي او په کوم ترتیب باندې د لارې تنګواله راشي عبد الله بن رواحه مشهور صحابي دی داغه صحابي د جدال خوش طبيعتیم پکې و د خپل خیر سره ناشته و جړاش چې دا په جړاش خزم په جړاش عبد الله بن رواحه خپل خزوي چې ما یب کیږي تاسو چې ولې جاړي فقالت خزه ورته وای چې رايتک بکایت فبکایت ته مو دې په جړاش لې ته جړا کې زم سره جاړم کنه هغه ورته وای چې فقال اني انبئت اني وارد ولم انبأ اني صادر وای ما ته خبر راکړې شوې دی چې موږ په جهنم په خپل باندې ورتلون کیو
خدا خبر نه دی راکول شوی چې زه به په دې پول اوړم که نه اوړم. وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. دې ته اشاره وکړه. په دې خبرې ما چې په دې پول باندې تېرېدل شته، هر څوک په پول باندې اوړي، خو په دې نه پوهېږم چې دلته خو بعضې خلک ولیږي لاندې که نه چې زه به تېرېږم که نه به تېرېږم. دارنګه ابی بن کعب رضی الله عنه مبارک راځي، نبی علیہ السلام ولا وایي چې ما ته الله امر کړی ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. وای ما ته الله امر کړی، نبی سم ابی بن کعب ته وایي زه تا باندې سورة البینه لولم. هغه ورته چې الله تعالی ویلي او زه خو دلم او وی هل سامانی الله زما نوم اغستی او وی قال نعم فبكى. ابی بن کعب رضی الله په جړا شو دي خبره سره په امدې ژړي چې الله تعالی و زما نوم اغستی. داسې ډېر زیات واقعات قدرمندو چې دې خلکو به د الله تعالی د ویرې نه ژړل. اوس موږ به تاسې ژړا نه پېژنو، زړونه سخت دي. زړونه څه سره سختېږي؟ بې ځایه ګپ شپ، بې ځایه خنداګانې، ډېر خوب، ډېر خوراک او ډېر څښاک او د ملګرو سره ډېر اختلاط دا زړه مړ کوي. زړه په څه ژوندی کوي؟ انسان زړه ژوندی، زړه نرم وي، بیا ژړا هم زر ورځي، تغییر بدلون انسان کې زر راځي. هفته کې یو کرتې مقبرو ته ځه، یو کرتې د مبسونو ته ځه، د مریضانو پوښتنه کوه، کم خوراک کوه، ډېر ملاقاتونه ملګرو سره مه کوه، ډېر اختلاط مه کوه، هر چېرته تګ راتګ او خندا او ګپ شپ د زړه خرابوي. 5 وخته مونځ په جمع که، قرآن تلاوت ډېر که، د ده سره زړه کې د تغییرات انشاءالله راتللی شي.